مزه د اردو یو دغه مطلب یو شعر راغلی وم کنه میں نے مجنون پہ لڑکپن میں اسد संग उठाया था कि सर याद आया तकरीबन دا چې دغه مضمون یو شان لغه دي بالکل ستای زموږ دا پروګرام داسې غب شپ موږ لګو ناسیو او خلک ګوري او خوښي او ټلیفونونه کوي او شیر کوي او نه پوهېږم چې څه چل دی موږ خو رباب راڅخه نشته منګې نشته سیتار نشته څوک سندرغاړی راڅخه نشته څوک جادوګر میجک والا راڅخه نشته او بیا ناست یو بس ملګري ګپونه لګو اجره ده د ذوالفقار کیپ صاحب او د هغوی مننه کوم جواب استاد ډېره مننه کوم دي دی چې را سره بله زلمي ناست دي سلیمان را سره راغلی دی د شاه منصور نه د سلیمان زموږ خدمتګار ملګری د هغه مننه کوم محمد ایاز طالب دی د امیر علي چې وروستو به ډیوټی لري او د شپې به ډیوټي او د ورځې موږ سره یي نو بلا وخت ورکوي که تاسو کبډي ګورئ که تاسو ما ګورئ که تاسو د ښکلې ښکلې نغمې اورئ څه وینئ نو دا د امیر علي ملګري او د دوی ټولو مننه کوم د سلیمان سایل صاحب د را سره د ماڼکی چې په دې خپل کلي کې هم ورته ناست یو او کوره نه راوځي نو د جمعې په ورځ خو موږ سره مازدیګر شریک وو که نه یار ما ته یو غزل رالیږلی وم دې هغه کې خو ما خو هغسې نه شم لوستی چې شپې مې نشته او سلیمان سایل نه غزل اورو که نه دکه دی راواخله